رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو محصلینو هیله لرم روغ جوړ به یاستئ. زما ګرانو ملګرو نن یو نوی ټاپک سٹارټ کوو او ګروپ پالیسی ته راځو. صحیح ده، ډېر پراخه ټاپک دی. نو جی پی او معنا ده ګروپ پالیسی آبجیکټ. نو رب دې راته توفیق راکړي هغه څه چې ذهن کې مې تر څو تاسو در ورسوم او تاسو پرې پوه هم شئ. نو ملګرو راځو ګروپ پالیسی ته. ډېر زیات اهم ترینه څیز دی ګروپ پالیسی. ښه په ده ډېر اهم دی چې without group policy موږ تاسو ته ویلو نه د نیټورک د ډومین نیټورک یو غټه دا ده چې سنټرلایز منیجمنټ وي، کنټرول ټول د اډمین په لاس کې وي. څه په چا بندۍ چاته د څه اجازه ورکوي دا ټول د په لاس کې وي. اکچولی نیټورک ډومین نیټورک غټه هم دا ده. دغه هدف چې موږ ترلاسه کوو چې هر څه د سنټرلایز منیج شي او کنټرول د ټول د اډمین سره وي، دا کار بغیر د ګروپ پالیسی نه تقریبا امپاسیبل دی. ملګرو تاسو چې په یو ځای کې وظیفه کوئ هلته به ستاسو سره آی ټي پالیسی حتما وي. څه به وي؟ آی ټي پالیسی په لیکلې بڼه به شتون ولري. موږ ځینې شیان دي چې دا باید حتما موږ سره اوسي. پر اگزامپل سیسټم اډمنسټریټر سره باید آی ټي پالیسی اوسي. بیا چې څوک نیټورک اډمنسټریشن کوي هغې سره باید لاجیکل فزیکل ټاپالوجي دا هر څه باید شتون ولري. نو موږ سره په آی ټي پالیسی کې باید کلیرلی هر څه شو شوي وي چې اینډ یوزر ته څه الاؤډ دي، زما کارمند ته څه نه دي الاؤډ. د نمونې په ډول اینډ یوزر زما پالیسی وایي چې اینډ یوزر نشي کولی چې یو اس بي استعمال کړي. د نمونې په ډول زما ارګنایزیشن دی په دې کې کمپیوټرې دي. زه وایم دلته چې کوم کمپیوټرې دي په دې نیټورک کې کارمند دي راځي ورته کینې دي، مګر د بهرنۍ یو اس بي پیریفرل یو اس بي دی یا بل میموري کارډ نور څیزونه دي د کمپیوټر سره اټچ کوي باید استعمال نه کړي. دا ستا آی ټي پالیسی. دا کار باید ونه کړي. سپیسیفیک کوم سافټویر دی ته وایي چې دا باید رن نه کړي. د ډیسکټاپ بیک راوند باید چینج نه کړي. همداسې نور ډېر شیان. دا ستا پالیسی ده که نه؟ آی ټي پالیسی کې دا شیان دي. نو چې ته اوس غواړې په یو خاص ډله باندې یا په ټولو یوزرانو باندې دغه آی ټي پالیسی ته تطبیق کړې، نو بغیر د ګروپ پالیسی نه بله لار نشته. ته مجبوره یې چې ګروپ پالیسی ولګئ. نو جی پی او به لګئ. ګورئ ملګرو جی پی او معنا د ګروپ پالیسی آبجیکټ. ګروپ ورته ځکه وایي چې دا پالیسیانې دي، تقریبا په زرګونو پالیسیانې دي، تیار پریډیفاینډ ټمپلیټ دي. ورځه کلیک پې کوه، انیبل کوي، ډسیبل کوي، که کنفیګر کوي چې وروسته پرې خبرې وکړو. صحیح ده. نو تیار بنډل آف پالیسیانې دي، یو د پالیسیانو بنډل دی چې مایکروسافټ کمپنۍ فکر کړی دی او له فکر او د پروګرامینګ نه وروسته یې موږ ته راکړي چې دا کار وکړه دا کار وکړه دا کار وکړه. دا د اینډ یوزرانو لپاره بندې که نه الاو کوي ورته. نو دا ګروپ اف پالیسی ده چې ته یو چا باندې څنګه پالیسی لګوې. ملګرو موږ سره د کمپیوټر کې لوکل پالیسیانې هم شته دلته چې هغې له موږ څنګه ځو gp.edit.msc د دې لارې ورځو که نه. دا لوکل پالیسی ده. ګوره هلته لیکلي لوکل کمپیوټر پالیسی. دلته که ته کومې پالیسیانې لګوې دا لوکلي ته همدې کمپیوټر باندې لګوي او دلته لوکل افیکټ کوي. مګر کوم چې موږ سره جی پی او دا ګروپ پالیسی آبجیکټس دا چې موږ لګوو ملګرو دا به موږ د ډومین کې لګوو. د یو سنټرلایز سرور نه به موږ په کلاینټس باندې چې څه کوو پالیسی لګوو. صحیح ده ملګرو. نو راځو تاسو ته وښایو چې نورې خبرې تیوري ما سره بیخي ډېره زیاته ده، مګر موږ غواړو چې پریکټیکل کار وکړو. زه به راشم سرور 2019 به زه را سټارټ کړم. صحیح ده. تاسو ته به موږ وښایو چې ګروپ پالیسی دغه یو څو اهمترینو سرورونو وروسته لکه ADDS او د دې رول او DNS او د دې نه وروسته فایل سرور نه
اهم ترین اسیز ګروپ پالیسی دی او ان شاء الله موږ پورا په ډیټیل سره وایو. ملګرو تاسو باید د ګروپ پالیسی هیرارکی انهریټنس په د شان ځان پوي کوي. نور موږ سره دلته په زرګونو بېلابېلې پالیسیانې دي، هر یو زه تاسو ته نه ټیچ کوم، صرف هغه کوم چې ډېر استعمالېدونکي دي هغه تاسو ته ټیچ کوم او بس. نور تاسو بیا د چیټ جی پی ټي نه ډېر په اسانۍ استفاده کولی شئ. تاسو چیټ جی پی ټي ته ویلی شئ چې څنګه ګروپ پالیسي، داسې ګروپ پالیسي چې ډیسکټاپ باندې دا کار وکړي یا بل څنګه یې انیبل کړم. هغه درته وایي بس چې اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته لاړ شه او دلته لاړ شه، ایزي دي په انټرنیټ باندې هغه بیخي within seconds پیدا کیږي. خو تاسو سره باید دا کنسپټ شتون ولري او زه تاسو ته انشاءالله د کنسپټ درکولو کې ډېر کوشش کوم. که تاسو غواړئ ګورئ ملګرو وروسته بیا موږ وایو چې ګروپ پالیسي چې ته لګئ که نه دا ورته حتما په یو اویو لګئ. ګوره زه اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته راشم، وروسته موږ په ده خبره وکړو په ټول ډومین هم لګوی شي او په سایټ هم لګوی شي، خو ته ورته سپیسیفیک اویو هم جوړوی شي. یوزر به دې هلته نه راخلي، ښه یوزر به نه راخلي، نو ته مجبوره چې ټول یوزران دې په یو اویو کې واچې. لکه ګوره لوکل یوزر په نامه اویو ما جوړه کړې ده، دې کې 3 یوزران دي. اوس په همدې لوکل یوزر اویو باندې چې زه کوم ګروپ پالیسي لګوم، these 3 user will be subjected according to this policy. هغه پالیسي چې په ما لوکل یوزر اویو باندې لګولې ده دا 3 وانډه به د هغې تحت کار کوي، ما تحت د همدغه پالیسي. کوم ځای ته به ځې ګروپ پالیسي له لارې؟ ګروپ پالیسي منیجمنټ دغلته. نو چې زه کله ګروپ پالیسي منیجمنټ ته راشم، ګوره دلته ماته دا آپشن راکوي ته یو ګروپ پالیسي ډومین لاندې لګئ star.com لاندې، او که د سایټ لاندې لګئ، او که ګوره لوکل یوزر په نامه اویو هم راغسې ده که دلته یې لګئ. انشاءالله په دې وزه تاسو پوهې کوم. بای ډیفالټ شاید دغه سایټ ستاسو په دغه کې دا خو ما رینیم کړی دی، ننګرهار نوم مې ورته ورکړی، شاید تاسو سره دلته ډیفالټ فرست سایټ وي او شاید دا تاسو سره شو نشي. که چېرته شو نه شو بیا به دلته تاسو په دې سایټ باندې رایټ کلیک وکئ او شو سایټ باندې به کلیک وکئ، بیا یې درته ښایي، بیا به دیز نه سلیکټ کوئ. صحیح ده؟ دا خو ګروپ پالیسي دلته به یې لیکلي ګروپ پالیسي منیجمنټ، هغه صفحه ماته را خلاصه شوه که نه، بای ډیفالټ داسې وي. په ده کې اوس د ګروپ پالیسي جوړولو مختلفې طریقې دي چې زه تاسو ته اوس انشاءالله در ښایم. په راتلونکي ویډیو کې به خیر دی بیا په هیرارکي باندې هم خبرې وکړو. تاسو چې هر ځای کې ګورئ ملګرو ټولې هغه پالیسیانې چې موږ سره جوړیږي چېرته به راځي؟ د ګروپ پالیسي آبجیکټ لاندې به راځي. کوم ځای کې به راځي؟ ګروپ پالیسي آبجیکټ لاندې. دلته یو څه ډیفالټ پالیسیانې هم وي. ګوره دا د ډیفالټ ډومین کنټرولر دپاره پالیسي ده، دا د ډیفالټ ډومین پالیسي ده. دغه برانچ آفیس کې شی او د تر څنګ نیو ګروپ پالیسي تاسو که زموږ MCSE تعقیب کړي د برانچ آفیس کیشې دپاره دا ما جوړه کړې وه، دا یو بله پالیسي ده، دا ما جوړه کړې دي ځکه دلته راځي. زه څو طریقو باندې کوی شم چې پالیسي جوړه کړم. زه غواړم چې د لوکل یوزر چې کوم اویو دی په ده کې 3 یوزران دي، زه غواړم چې په ده باندې دا پالیسي ولګوم. نو چې کله هر کله ته دلته پالیسي جوړئ رایټ کلیک به په ده باندې وکړئ. درته وایي create a GPU in this domain and link it here. ما ته یو ګروپ پالیسي جوړه کړه او همدلته یې راته لینک کړه. یا ته کوی شي existing link on existing GPU باندې کلیک وکړئ. ګوره یاد ساتئ زه یو نوې پالیسي جوړوم دلته نشته، په څو طریقو یې جوړوی شي. اوله ته دا طریقه وایم، ګوره دلته یې جوړوم، دلته یې صفحه لیکلي دي چې یو GPU راته جوړه کړه او همدلته یې لینک کړه. خو اکچولي GPU به چېرته جوړیږي؟ دلته به جوړیږي، دلته به صرف یوازې لینک راځي. نو دلته کلیک وکړه، نوم ورته ورکړه نیو GPO، دیز نه انټر کړه. ګوره دې ځای کې دا لینک دی ښه، دا نیو GPO. اصلي GPU چېرته ده؟ اصلي GPO دلته ده. اصلي GPU دا ده، هلته یوازې لینک دی، دغه د سره لینک دی. صحیح ده؟ زه کولی شم چې رایټ کلیک وکړم او دا ډیلیټ کړم. ګوره do you want to delete this link؟
this will not delete the GPU. ګور هغه اصلي نیو جی پی یو لا اوس هم دلته شته، هغه ځای نه مې ډیلیټ کړه مګر دلته لا شته. دلته که ته کلیک وکړې او له دې ځای دې ډیلیټ کړه اصلي جي پی یو ستا دلته پرته راګوره دلته لیکي do you want to delete this GPU and all links to it in this domain. ګوره دا چې د ډیلیټ لا له چا سره چې لینکونه یا ټول به ختم شي. یو طریقه یې دا ده چې تاسو کوم ځای کې غواړئ او یو جوړه کوئ هلته رایټ کلیک وکئ جي پی یو کریټ کوئ. جي پی یو به اکچولی دلته کریټ کیږي خو هلته به مستقیمه لینک کیږي. نو که غواړئ چې نه زه یو پیره ګروپ پالیسي جوړومه، دلته چې څنګه ته دا ګروپ پالیسي جوړه کړې او ته پکې ایډیټینګ کې مستقیما دا په اینډ یوزرانو باندې داسې اپلای کیږي. خو که ته غواړې چې نه اول ګروپ پالیسي جوړوم ټول رولز پکې زه ښایم وروسته بیا چې له هر چا سره لینک کوم لینک کوی شم. ګورئ ملګرو یو خبره یاد ساتئ، تاسو د یو اویو لاندې 2 3 4 ملټیپل څه حل لینک کوی شئ، ښه دا مشکل نشته. نو راشئ اول به موږ جوړ کړو یو جی پی یو. کلیک نیو جی پی او. ګوره دلته نیو جی پی او جوړه شوه خو چا سره لینک ده نه، د باندې رایټ کلیک وکړه په دې کې ایډیټینګ وکړه. دا به هیڅ چا باندې هم نه اپلای کېږي. سیفیسټ وی دا ده ته 50 پالیسیانې اپلای کړې، ته وایې چې یو پیر زه دا ټول پالیسیانې اپلای کړمه چې کوم جی پی او دا په دې کې چې کوم انټرینې دي ټول انټرینې زه وکړمه. له هغه وروسته کله چې دا دې کې 50 انټرینې وشوې اوس غواړې دا په چا ولګئ، نو راځئ لوکل یوزر باندې کلیک کوئ. دلته به نوي جی پی یو نه جوړئ، لینک ان ایگزسټینګ جی پی یو. یو جی پی یو ما سره شته هغه دلته لینک کومه. کوم ځای کې ده نیو جی پی یو، دا دې ځینه اوکې کړه. ګوره نیو جی پی یو راله، اصلي جی پی یو چېرته ده دلته ده. نو ګوره موږ په 2 طریقو اویو جوړه کړه. ښه ورته غوږ کېدوئ. دلته مو رایټ کلیک وکړو create a GPU in this domain and link it here. دا کار به داسې وکړي چې اکچولی به دلته جی پی یو جوړه کړي خو دلته به صرف لینک کړي. او بله طریقه مو دا وکړه چې دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ اول جی پی یو جوړه کړئ وروسته لینک کړئ. اوس ګورئ نیو جی پی یو دلته هم شته او نیو جی پی یو دلته هم شته. اصلي جی پی یو دا ده مګر لینک یې بر دی. اوس که تاسو دلته رایټ کلیک کوئ او ایډیټ کوئ او که دلته رایټ کلیک کوئ او ایډیټ کوئ مشکل نشته. که هلته ایډیټ وکړئ دلته به اټومیټیکلی راځي ځکه هغه د سره لینک دی، او که دلته ایډیټ وکړئ اټومیټیکلی به هلته ورسره دا هر څه راځي. نو تاسو کولی شئ چې دې ځای کې جي پی یو جوړه کړئ او دلته هم جوړه کړئ. ښه طریقه بیا دا ده ملګرو چې تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ اول جي پی یو جوړه کړئ 50 انټرینې دي دا پکې اپلای کړئ وروسته بیا لینک کړئ. دا سیفیسټ وی ده. خو تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته رایټ کلیک وکړئ جي پی یو جوړه کړئ نو مستقیما تاسو جي پی یو کې څومره انټرینې اضافه کوئ هماغه به اینډ یوزر باندې به دا انټرینې ورځي. تاسو بیا یو کار کوی شئ چې دا لینک یې اخوا کوی شئ. ګوره رایټ کلیک لینک انشاءالله دې باندې بیا بلې ویډیو کې خبرې کوو خو په تفصیل سره چې لینک کله دا لینک انیبل چیک اخوا کو بیا به دا ګروپ پالیسي په دې خلکو باندې نه اپلای کېږي تر څو چې بیرته لینک دې نه ورسره وصل کړی. تاسو کوی شئ په دې ګوره دا چې کوم نیو جی پی او ده په دې کې چې زه څومره انټرینې کوم دا به اوس په چا باندې اپلای کېږي په دې لوکل یوزر کې. لوکل یوزر چې شی دی یو اویو ده په دې کې چې څومره یوزران دي په هغه به اپلای کېږي. تاسو کوی شئ په ده کلیک وکړئ ایډیټ خو منځ کې انشاءالله ورځو چې ایډیټ څه دی. خو له هغه مخکې دلته چې راشو ګوره د دې تاسو ته ښایي چې دا لوکل یوزر چې کوم دی دا په دا پالیسي په دل لګېدلې ده. لوکیشن یې دا دی. انفورس شته نو انفورس څه باندې وروسته وایو لینک یې شته یس لینک یې شته پاتې څه دی دا درته ښایي. تاسو کوی شئ ډیټیل باندې د دې اویو ډیټیل وګورئ چې اونر یې څوک دی ډومین اډمین دی کله کریټ شوی ده موډیفاید دا هر څه کوی شي. جي پی یو سټیټ څه دی انیبل دی. سیټینګ دي کې اوسه پورې کم سیټینګ شوي دي ګوره د سیټینګ په هکله معلومات هم درکوي. لا اوسه پورې موږ داسې کوم خاص سیټینګ نه دي کړي. نو ګوره کمپیوټر کنفیګریشن هېڅ هم نشته او یوزر کنفیګریشن هېڅ هم نشته. که زه راشم یو پالیسي ولګوم بیا ګوره دلته راشئ ډیټیل ته بیا به تاسو ته پته ولګي چې دلته بیا راځي. اوس خیر ده تاسو مور خطا کېږئ زه ایډیټ کوم دې ځای نه فور ایگزامپل یوزر کنفیګریشن کې راځم اډمنسټریټیو ټمپلیټس کې راځم سټارټ مینیو کې راځم دې ځای نه سټنډرډ اخلم او ریموو رن دلته کلیک کوم. دا ګوره
configured نه configured زه enable کوم not configured enabled او disable څه معنا لري خبرې پې کوو اپلای مې کو اوکې مې کو اوس ګوره بې ته ووځه دې پالیسي کې یو څه ایډیټ ما وکړو اوس راځم کلیک پې کوم او سیټینګس ته یې راځم یو ځل زه رایټ کلیک وکړم او GP update/force ما یو سیټینګ وکړو GP update/force GP update/force دا ولې موږ لګاو انشاءالله په دمو اوس خبرې کوو دا پالیسي صرف اپډیټ شي کله چې تاسو غواړئ ملګرو لوکل پالیسي ته راشئ بیا به ځئ GP edit.msc ته GP edit.msc ته د باندې تاسو لوکل پالیسي ته تللی شئ دلته صفحه لیکلي لوکل ګروپ پالیسي ده خو کله تاسو غواړئ چې GPU ته لاړ شئ بیا به لیکئ GPMC.msc کله چې دا ووهئ په ده باندې تاسو بیا دلته راتلی شئ صحیح ده نو که زه دلته راشم د نیو ګروپ پالیسي ته راشم او له دې ځای نه سیټینګ ته راشم او دا ځای نه دا کلوز کړم ګورئ ملګرو مخکې دا نه و د آپشن او اوس راغلی څه وایي پالیسي ستا کمپیوټر کنفیګریشن کې تا هیڅ هم نه دي لګولی نو سیټینګ دی اوسه پورې ډیفاین کړی ده معنا څه چې به ډیفالټ دي هماغسې دي خو په یوزر چې کوم کنفیګریشن دی په ده کې تا سټارټ مینیو ان ټاسک بار ته راغلی یو پالیسي ریموو رن مینیو فروم د سټارټ مینیو تا دا پالیسي لګولې ده نو ځکه اوس دلته راغلی نو تاسو که چېرته په سیټینګ باندې کلیک وکئ تاسو دلته ښایي چې په هر پالیسي چې تاسو ولاړ یاستئ او سیټینګ ته یې راشئ نو تاسو ته دې ځای کې بیا دا ښایي چې په دې پالیسي کې تر اوسه پورې څه اپلای شوي دي صحیح ده اوکې په دم پوه شئ ډیلیګیشن باندې هم انشاءالله اوس ته خبرې وکړو چې څوک د دې ډیلیګیټ کولو توانایي لري اوکې تر دې ځای پورې خو به انشاءالله چې خبره کلیر وي تاسو یو پالیسي باندې کلیک کوی شئ دا پالیسي چې په دې ګروپ په دې او یو کې ګوره ملګرو دا پالیسي د چا لاندې لګېدلې ده د او یو لاندې لګېدلې ده نو دا پالیسي به اوس په دې او یو کې چې څومره کسان دي په هغې ټولو باندې به اپلای کېږي ګوره دلته څه لیکلي دي اتنټیکیټډ یوزرس یعنې په دې او یو کې شپېته یوزران دي دغه شپېته یوزران چې ځان اتنټیکیټ کړي دا به پرې اپلای کېږي تاسو کوی شئ دلته راشئ او دې ځای کې ورته یو خاص ګروپ خو دا ګروپ کې چې کوم ممبرز دوی هغه باید دلته وي د دې او یو لاندې هغه هم ورته ښودی شئ اوکې ملګرو نور هم انشاءالله ډېرې خبرې پاتې دي تاسو باید زده کړئ ګوره که زه ایډیټ ته راشم دلته دوه خبرې دي اول به دا زده کړو ښه دا ویډیو زه وګورم سټارټ ده اوکې لږې خبرې کوو بیا انشاءالله ویډیو بله سټارټ کوو ګورئ کله چې زه یو پالیسي لګوم دلته دوه قسمه آپشن راکوي یو ماته وایي کمپیوټر کنفیګریشن او بل ماته وایي سنیپینګ ټول باندې زه دې نه عکس واخلم یار کله چې زه ګروپ پالیسي ته راشم ماته وایي ته دا ګروپ پالیسي چې کوم رولز اضافه کوې دلته په چا لګوي ماته وایي که نه آیا وایي دا ته په کمپیوټر باندې لګوي او که په یو یوزر باندې لګوي فکر مو شته ملګرو دوه قسمه آپشن ماته راکوي د دې دواړو ترمنځ څه فرق دی ګورئ ملګرو موږ په یو او یو کې داسې نه ده چې په یو او یو کې زه یوازې لوکل او یو ده که نه زه دا پالیسي اوس کوم ځای کې لګوم د لوکل او یو لاندې آیا په او یو کې موږ یوازې یوزر اچوی شو نه او یو کې موږ کمپیوټر هم ایډ کوی شو ولې نه شو ایډ کوی یس اف کورس زه کمپیوټر هم ایډ کوی شم په او یو کې اوس تا ته دا وایي چې ته دغه پالیسي چې د لوکل یوزر لاندې تا لګوي د لوکل او یو لاندې په بخښنې سره ګوره تا یو او یو جوړه کړې ده راشئ سمې درته ولیکم تاسو یو او یو جوړه کړې ده د لوکل په نامه دې کې یوزر هم اچوی شو موږ او کمپیوټرز هم ورته اچوی شو صحیح ده دواړه پکې اچوی شو نو په دې لوکل او یو کې ما سره یوزر هم شته او کمپیوټر شته ته چې دا پالیسي اپلای کوې په څه شي اپلای کوې ګورې ملګرو برم پالیسي او پریفرنس شته او لاندې هم شته که ته چېرته
یو پالیسی یو انټری په کمپیوټر کنفیګریشن کې وکړي نو دا به په کمپیوټر باندې اپلای کیږي او که په یوزر کې وکړي دا به په یوزر باندې اپلای کیږي فرق لري فرق دا لري که ته په یو کمپیوټر باندې یو پالیسی ولګې یعنی ګوره لوکل یوزر د لوکل او یو معنا او یوزر ویل کیږي یار اول زه تاسو دا خبره خو دا خبر تاسو یاد ساتئ تاسو په یو او یو کې څه چوي شي ښا په یو او یو کې تاسو کمپیوټر هم چوي شي ملګرو دا خبره یاد ساتئ مونږ او یو د یوازې د لپاره نه جوړو چې صرف یوزرز دی پکې اکټیو ډایرکټري دا او یو د کنه راشه ګوره کمپیوټرز دغه یو ورچوال پی سي دا کمپیوټر داسې کش کاږه او چرته واچوه لوکل یوزر کې واچوه وی مووینګ آبجیکټ کې یس ګوره د چرته رالی ګوره پی سي هم پکې چوي شي مشکل نشته به ته کمپیوټر ته وړم داسې تاسو کوی شئ چې په یو او یو کې کمپیوټر هم واچوئ صحیح ده پوه شئ اوس او کنه دا خبره یاد ساتئ اوس خبره دا ده چې په دا لوکل چې کوم او یو ده په دې او یو کې تاسو سره یوزر هم دی او کمپیوټر هم دی نو ته راغلی د لوکل او یو لاندې تا یو ګروپ پالیسی را جوړه کړه او ته اوس تغیرات راولې دلته د انټری کوي په کمپیوټر کنفیګریشن کې نو ګوره یاد ساته دلته په لوکل او یو کې چې تاسو سره څومره کمپیوټر دی دا په هغه افیکټ کیږي په یوزر باندې افیکټ کیږي معنا نه چې دغه پالیسی تاثیر به چای په دې کمپیوټر وي اوس په دې یوزر باندې په دې کمپیوټر ته چې اوس احمد هم کې دا پالیسی به لګيږي که محمود هم ورته کې دا پالیسی به لګيږي که جان هم ورته کې نو که خان ځکه ته په کمپیوټر پالیسی ولګوله خو که په یوزر چیرته پالیسی ولګي په یوزر نو بیا دا پالیسی به د یوزر پسې ګرځي که دا یوزر په هر کمپیوټر لاګین کیږي بیا به الته ورته دی نو دې کې یاد ساتئ ښه کله چې تاسو ملګرو په کمپیوټر باندې یو خبر یاد ساتئ تاسو چې کله پالیسی اپلای کوئ نو دا پالیسی چې کوم دا کله چې ملګرو یاد ساتئ ګوره دلته لږ تفصیلي خبره ده دغه کلاینټ چې کوم یوزر دی که نه دا چې کله اتنټیکیشن کوي ګورئ خبره لږ رانه اوږده نه شي داسې د نمونې په ډول ګورئ دا کلاینټ دا سرور دی دا کلاینټ له دې سرور سره کنیکټ دی که دا سرور ډاون وي د دې کلاینټ دپاره چې کوم یوزر دی اخو دې سرور کې دی که نه نو دا چې کله لاګین کیږي یوزر نیم او پاسورډ ولګي اتنټیکیشن چېرته کیږي سرور کې او که د وخت کې سرور بند وي دا کمپیوټر بیخي خلاصیږي نه ځکه دا اتنټیکیشن خو هلته کیږي اوکې کله چې یو یوزر لاګین کیږي د وخت کې دلته اتنټیکیشن وکړي دا ټول سیټینګونه هر څه ورته له دې ځای نه لوډ کیږي نو ګورئ ملګرو کله چې تاسو په یو یوزر باندې پالیسی ولګوئ نو دا پالیسی به هله امپلیمنٹ کیږي چې دا یوزر یو ځل لاګ آوټ شي او بیا لاګ ان شي یا ساین آوټ شي او ساین ان شي نو دا باید اول ساین آوټ شي او بیا ساین ان شي ولی دا چې ګوره یو یوزر دی په هغه ما پالیسی ولګوله او دا یوزر آلریډي لاګ ان دی نو دا دته چې کوم سیټینګ دی دا خو مخکې نه لوډ شوی دا باید یو ځل ووځي بیا را داخل شي تر څو هغه نوي چې کوم پالیسیانې دي دا ټول په سیټینګ کې ورته ورشي نو ساین آوټ او ساین ان باید وکړي خو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې رن کې به ولیکي جی پی اپډیټ که غواړئ د نظام خاص کې جی پی اپډیټ سلش ګوره جی پی اپډیټ سره هم کار کېږي جی پی اپډیټ رن کې ولیکه او انټر یې کړه خو ځینې وخت کې ته وایي چې نه دا رننګ کې د مشکلات ورکوي بیا ورسره فورس ولیکه جی پی اپډیټ سلش فورس معنا په زوره دا کار وکړه تاسو باید په کلاینټ باندې دا کار وکړئ معنا کلاینټ ته ووایي چې لاړ شه او د سرور نه پالیسیانې را لوډ کا په سرور هم کوی شئ چې جی پی اپډیټ ووایي صحیح ده خو که چیرې ته ملګرو تاسو په کمپیوټر باندې کنفیګریشن ولګوئ هلته بیا نو په ساین ان او په ساین آوټ کار نه کېږي هلته باید کمپیوټر بیا ریسټارټ شي نو د ریسټارټ دپاره هم یو کمانډ شته بیا داسې کار وکړئ ولیکئ جی پی اپډیټ سلش لاګ آف سلش بوټ دا به داسې شي لکه ریل کمپیوټر چې بوټ شي دا کمانډ یو ځل به لاګ آوټ شي بیا ته به لاګ ان شي او بس بیا پاسورډ ورکړئ او تاسو ته به د ریسټارټ نه ضرورت وځي نو ګوره تاسو څومره همه خبره زده کړئ چې کمپیوټر باندې کنفیګریشن لګوئ په دې اویو کې چې څه کمپیوټر دی په ټولې به لګول کېږي او که په یوزر لګول کېږي دا په یوزر لګول کېږي دلته ستاسو ډېر پام وي ښه چې ستاسو آی ټي پالیسي څه وایي بل دا چې جی پی اپډیټ سلش فورس او جی پی اپډیټ دا شیان تاسو زده کړل نو
د ګروپ پالیسي ته موږ مستقیما نه ورننوځو، لا ډېرې نورې خبرې شته او رب دې ماته توفیق راکړي چې زه تر تاسو در ورسوم. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې بیا په لینک او په انهریټنس او دا شیان ډېره هم دي په ده باندې بیا خبرې کوو. صحیح ده؟